دا د خیبر پښتونخوا صوبې سرښار پېښور دی. تاسو ته معلومه وي چې دلته د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند حکومت دی. دغه حکومت چې کله په اقتدار کې راتلو دعوا یې کړې وه چې په 3 میاشتو کې به خلکو ته بدلون ورکوي. نن د دغه حکومت 4.5 کاله د واکمنۍ پوره شول او په شمار 100 میاشتې 4-5 میاشتې د دې نوره واکمني پاتې ده. په دغه 4.5 کاله کې دا حکومت دعوې لري چې بدلونونه راوړي، د خلکو د ژوند سطح بدله کړې ده. د دې حکومت د ټولو نه مهمه او لویه منصوبه چې دا وخت کومه روانه ده هغه په پېښور کې د تیز رفتاره بسونو چلولو ده. په دغه منصوبه باندې لږ تر لږه یو کم 50 ارب روپۍ خرج کولی شي. وایي چې خواوشا 200 تیز رفتاره بسونه به د پېښور د سوکانو سیمې نه تر حیات آباد پورې رسوي او د هغې دپاره که چېرته هوایي پلونه تړي هلته د ځمکې د لاندې سړکونه هم تېروي. دغه منصوبه څومره ضروري وه، د خلکو په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی، آیا د دې منصوبې نه علاوه نور داسې بنیادي کارونه وو چې دې حکومت کړی وی، دغه به درته اورو د مختلفو خلکو د خولې نه. نوم مې واحد دی سر جي او پېښور سره مې تعلق دی. یاره چینج خو داسې نه ښکاري چې کم دی چې منصوبه روانه کړې ده دا اوس چینج نه دی راغلی، ځکه 6 میاشتې وشوې چې کار شروع شوی دی کم از کم او دې خلکو ډېر تکلیف جوړ شوی دی، روډونه بند دي، 6 غنټې بیماري څاروي په لاره باندې. د دې په ځای باندې که نورو کارونو باندې دا پیسې خرج شوی نو ډېره به ښه وه. هسپتال ته چې لاړ شي ایمرجنسي کې به چینجنګ راغلی، نورو ځایونو کې خو نه دی راغلی هسپتال کې دننه. بیماران ته ډېر تکلیف دی، داسې بیماران شته چې هغو علاج ضرورت دی پیسې ورسره نشته، هغو دپاره به داسې یو منصوبه جوړه شوې وی چې هغو دپاره کار شوی وی. سکولونه به جوړ شوی وی، د سکولونو باندې خرج شوی. کلو کې بالکل چاته تعلیم نه میلاویږي چې سړی لاړ شي داسې د شاته کلو ته لاړ شي. ښار کې خو چینجنګ ضرورت شته، خو پکار دا ده چې کلو کې هم راشي تعلیم راشي، نور چینجنګ را بېروزګاري ده ډېره زیاته، خلکو ته روزګار نشته دی، روزګار برابرول پکار و. زما نوم ښایسته ګل دی او ګلبار کې اوسېږم. د ډېر وخت نه 40 کاله وشو چې اوسېږم په دې کې او دغه خرګاړی چلوم. هېڅ سهولت ما ته رانلو او دا غریبي ده او هېڅ هم نه میلاویږي. کله دې خوا ځم هر شی ګران دی راباندې، بیلونه نشم ورکولی، کرایانې نشم ورکولی، د دې به کومه لار کېږي. دغسې زموږ د ماشومان په سکولونو کې لاړ شي نو هغه استادان یې لا وایي وشي پلارانو ته مو ووایه چې پیسې وروړي که نه کتابونه ځان له والي. نو موږ خو غریبانان موږ څه خو دومره پیسې نشته چې دې له کتابونه والو که روزګارونه وکړو او دا ټوله ورځ 10 روپۍ نه ګټو، کارونه هم ډېر زیات خراب شوي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا دې به کومه یو لار کېږي، تاسو موږ ته داسې یو لار وښایي چې موږ هغې باندې روان شو او موږ له تاسو داسې یو لین برابر کړئ چې موږ خپله مزدوري کوو او خپلو بچو له سیر وړه را پیدا کوو. نوم مې مصطفی دی او ژوند کې هم څه بدلون راغلی خو چې پیدا شوي یو په دې شي سر یو وخت د سره او همدغه کبار دی او مونږ یو څه بدلون راغی، خو دا که یو ذره بدلون راغلی. د مالدارو دپاره هر سهولت شته او غریب وخت د سره هم غریب دی او بیا هم غریب دی، هم په دې غریبۍ کې د عمر تیر شي او آخر دا چې پکې مړ هم شي. سیر وړه پیدا کړو بچو له او که ډاکټران او دغه پکې وکړو. علاج مفت نه دی؟ کوم دی چې مفت دی؟ هغه سړي له مخت دی چې چا له ځوانه پیسې ورسره صحت کارت وله جوړ کړي وایي راشه د ده علاج مفت دی. که موږ ورپسې منډې مو خو موږ له نه جوړوي او نه راکوي. ته د ورځې څونه پیسې ګټې او لګښت دې څونه دی؟ یاره چې ډېر زور وکړم دغه 400-500 پیدا کړم هم په ډېره مشکله او لګښت ته که سوچ وکړې نو ځوانه راپسې 3000 بیل راشي، راپسې 6,000 بیل راشي، دې بیلونو غرق کړو. علاقي کونسلر یم، د هر چا نه مې ښه زیات اوټ اخیستي دي او بس دا چې مخکې مې وی چې دا به کوو هغه به کوو. اوس د پي ټي اې په حکومت کې هېڅ هم نشته، بس دغه چې به جمعدارانو سره دا وکړه هغه وکړه، هغه ځای پورې منډه تړه، دلته منډه تړله، بس ټوله ورځ کوتاڼي وي منډه زماره که هر څه داسې د علاقې مشرانو ته یم تاسو ما سره ودرېږئ، ښه را سره ودرېدلي دي، ښې را سره مدد کړی، خو مطلب دا چې اخواړوان داسې نشته، موږ له سره راضي نه نو. د حکومت دا دعوه ده چې موږ اختیارات لاندې سطحې ته ورکړي، کونسلرانو ته م ورکړي، دا رښتیا ده؟ بالکل دروغ ده، دا تش خالي په ټي وي باندې خلکو ته ښایي، بالکل دروغ ده. ما نه تپوس وکړه، هېڅ هم نشته، خالي بس په خوله باندې وایي چې مونږ دا وکړل، مونږ هغه وکړو، دا به کوو، هغه به کوو، هېڅ هم نشته. نوم مې نصیر دی
نه د حکومت د طرفه چې موږ ته هېڅ اساني نشته. زما زوی سبق ویل هغه یې نوکر نه کړ. ما دا خواري او دا پزول او هغه د سهار وختي منډې او هغه دغه کتابونه اخیستل او هغه سوال او منډې بل ته سوال کوه دله کتابونه والا او بل دغه والا هغه پوره تعلیم کړی. ما سره هر یو شی پروت دی که نه. نو حکومت هغه تعلیم چې یې کړی نو هغه هم دومره چېرته سزا ورنه کړ. تاله به څه وکړي؟ او نو ماله به څه وکړي؟ زه خو هېڅ هم نشم کولی شي. پولیس کې چې کم میجر چینج راغلی دی هغه ډی پولیټیسایزیشن دی. سیاسي اثر و رسوخ چې مخکې پکې و پوسټنګ ټرانسفرز کې نور دغه کې نو آپ بالکل نه ہونے کے برابر دی دې ټایم کې. اوس زمونږ غټ نه غټ مشر چې دی آئی جی پی صاحب هم تاسو نه په یو ټپ باندې دی لایک جسٹ یو میسج او چې کوم ستاسو کمپلینټ دی د عوام څخه کمپلینټ دی نو هغه ډایرکټ آئی جی صاحب ته رسی. د 13 کال کې کم از کم 4000 پلس افسرانو ته سزاګانې وشوې او بالکل جزا او سزا عمل چې دی آپ پولیس کې جاری دی. مخکې مو اوس هم وي او بیا به هم وي. جی زما چې څونه ټایم وشو پروبیبلی تاسو به هم ته خبر یې دا دروازې صرف زما نه بلکې د ایس ایس پی صاحب د سی سی پی صاحب ایون د آئی جی صاحب دروازې هم ټولو ته کولاو دي او بالکل ټول مونږ هغه کمپلینټ اورو هغې باقاعده چې څو پورې هغې سیټسفیکشن نه وي زمونږ کوشش وي چې هغې ته هغې چې کوم انصاف وي یا هغې سره که زیاتې شوي وي نو د هغې خامخا مونږ مرسته نه کوو. که د څوک لږ عقل فکر لري څوک لږ تعلیم لري څوک لږ پوهه لري هغې ته به په خپله تبدیل خلا. مونږ زه اکثر دا وایم چې تبدیلي یو جګ یا ګیلاس یو څیز دی. زه درته وښیم چې دا جګ دی وګوره دا تبدیلي ده. تبدیلي یو پروسس ته وایي او د تبدیلي پروسس ته به انفراسټرکچر ټیکې. انفراسټرکچر هغه به د ادارو انفراسټرکچر به. زما چې محمد رفیق نوم دی د ګل سټډ اوسېدونکی یم او مالدار یم. او تاسو د پولیس خبره وکړه خو ګورې دلته پولیس هېڅ کار کردي موږ ته یې ونه ښوله. حالا چې بل ورځ دلته یو کیس شوی دی زموږ په علاقه کې خو فایرنګ شوی دی نیمه ګنټه فایرنګ شوی دی. پولیس هغه ټایم راغلی دي چې 3 کسان دلته جوبل شوي او یو ورکې په حق هم رسېدلی دي. خلک چې تاڼو ته لاړ شي عوام د پولیس رویه څنګه؟ بالکل جی صحیح اخلاقات نشته او د باره کې مونږ یو ټایم کې ای جي صاحب ته هم یو درخواست ورکړی و چې یاره مونږ تاڼې ته لاړ شو زموږ خبره نه اورېدل کېږي لګیا ده او نن هم هغه حالات دي او مخکې هم هغه حالات وو. حالا چې ایم پي دا خبره کړې وه چې یاره موږ به تبدیلي راولو د پټواریانو کې به هم راولو او تاڼه کې به هم راولو خو لیکن هېڅ هم ونه شو هغه کارونه ونه شو. او بس دغه امید تاسو خلکو نه لرو چې میډیا والا نه چې دا زموږ اواز دې ورسوي ورته دا خبر هغې ته دې ورکړي چې د پولیس تاڼه کې هېڅ کردار نشته. همدغه وې د پی ټي آی د 4.5 کاله حکومت په موده کې د بدلون خبرې چې تاسو د ولس د خولې نه واورېدې. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.